الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. قدرمن کتونکو زم ستاسو سرور ستاسو دعاګانو محتاج مفتی سید اطهر علی شاه حاجی زه او تاسو ګوره پروګرام د شریعت پرنا کی محترم کتونکو امید دربه کوم چې ان شاء الله تعالی روغ جوړ به الله کریم دې ستاسو ناستا ستاسو اوریدل او قتل په خپل عظیم بارگاه کې قبول او منظور فرمای. محترم کتونکو سره قبل تاسو ته پته ده چې د جمعې د ورځې د خصوصي خبرونه زمونږه د یو ستر صحابي رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک په شان باندې وي، یعنی په دې ورځ باندې مونږه د یو ستر صحابي رسول مبارک په سیرت باندې خبره ترې کوو. یقینا صحابه کرام زمونږه د سرګلونه دي او ډېر ستر او ډېر لوړ اشخاص دي، دغه ډېر لوی شان دي. کریم الله دې داغي مراتب نور هم اوچت وفرمای او الله کریم دې مونږ ته په زندګۍ کې دغه ښکلاګانې نصیب کړي کوم چې هغې به کولې، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مینه وه. محترمو تاسو ته پته ده چې مونږه د روزانه په دغه بهترینو ګلونو باندې هر جمعه باندې یو ګل باندې هغه خبرې اترې کوو، مونږ هغې ستایو. د هغې دپاره مونږ سره ستر عالم دین وي، جید علما کرام مونږ سره هغې خپله مرسته کوي، مونږ سره ګډون کوي په پروګرام کې. او نن چې کوم نوجوان عالم دین درون شخصیت مونږ سره په پروګرام کې مرسته کړې ده، مفتی ډاکټر ریاض الرحمن عثماني صاحب، د هغې ډېره مننه کوو. هغې ته به انشاءالله درنګ سات کې اوس مونږ هرکلی هم وایو. نن چې کوم زمونږه د ستاینې وړ شخصیت دی چې کوم صحابي رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې به مونږ خبرې ترې کوو. حضرت سیدنا حاتب رضی الله تعالی عنه مبارک د هغې په شان به انشاءالله تعالی خبرې وي. نو راځئ چې مخکې خپل ستر عالم دین نوجوان مفتی صاحب ته هرکلی وایو. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مفتی صاحب ډېره مننه کوو تاسو مونږ ته وخت راکړ. الله کریم دې ستاسو ډېر اجر او ثواب چې دی هغه تاسو ته نصیب وفرمایي د دې وخت راکولو چې تاسو به مونږ سره په داسې ستر صحابي رسول مبارک په شان باندې خبرې کوئ. مونږ او زمونږ مشرق ټیم ستاسو ډېر زیات مشکور دی، ډېره مننه کوو. جی الله دې تاسو لم جزای خیر درکړي او د ټي وي والا لدې هم الله پاک ډېر جزای خیر ورکړي چې تاسې یو سلسله شروع کړې ده چې د صحابه کرامو هغه سیرت باندې هغه باندې خبره کیږي. نو الله پاک دې وکړي چې دا سلسله جاری او ساری دغه شانتي وي او د ټولو مسلمانانو ته فایده کیږي او موږ د خپل اکابرو د دې خلکو نه چې کوم زمونږ الله پاک معیار حق جوړ کړی دی د دې دا خبرې موږ واورو او هر وخت یې اورو. نو ستاسو اواز چې دی دا خو ټولې دنیا ته رسي. نو الله دې تاسو لم ډېر جزای خیر درکړي او په دې سلسله کې موږ ته هغه د خدمت توفیق منګله او هغه موقع منګله راکړه. نو د الله نم ډېر شکر دی چې توفیق یې منګله راکو او ستاسو هم ډېر مهرباني چې تاسو موږ ته د دې هغه موقع منګ ته راکړه. ډېره مننه مفتی صاحب محترم. مفتی صاحب مبارک زما باولنه پوښتنه دا وي چونکې مونږه د ستر صحابي رسول مبارک په شان باندې خبرې ترې کوو. انشاءالله ستاسو زرین خدمت به مونږ سره وي او په ټوله خپرونه کې به انشاءالله تعالی مونږ تاسو نه پوښتنې کوو، تاسو به مونږ سره بهترین چې کوم ستاسو علم دی کوم ستاسو زده کړه ده انشاءالله تعالی مونږ به هم دغه رنګ د هغې نه مستفید کوو. زمونږ ډېر ګڼ شمېر زمونږ کتونکي زمونږ خویندې زنانه خویندې زمونږ ورونه خصوصي توګه باندې زمونږ خویندې مونږ نه دا مطالبه کوي چې دغه رنګ تاسو یو سلسله جوړه کړئ چې په هغې کې داسې ریل سټوریز وي، داسې بهترینې زمونږ د اسلافو زمونږ د مشرانو د صحابه کرامو د انبیا علیهم السلام دغه رنګ سټوریانې وي. هغه مونږ ته رامخې ده چې د هغې نه مونږ څه زده کړه وکړو، د هغې د ژوند نه مونږ زده کړه وکړو. نو یقینا دا پروګرام خصوصي د هغه خویندو دپاره هم دی چې په هغې باندې دې نه چې د زده کړه کولی شي او دې نه خپل لرنینګ کولی شي. مفتی صاحب مبارک دا راته ووایي چې د صحابي اجمالي تعریف راته وکړئ چې صحابه څوک دي، چا ته ویل کېږي، د صحابو شان څه څیز دی چې زمونږ کتونکي دې نه باخبره شي. دا تاسو ډېر ښایسته سوال وکړو. حضرت صحابه کرام چې کوم دی دا هغه ټولګی دی چې موږ ته الله پاک د دیو یو معیار حق یې موږ دپاره جوړ کړی دی. که چېرې تاسو ایمان راوړئ نو تاسو ایمان د صحابه کرامو په شانتې راوړئ. آمینو بمثل بما آمنتم بی، یعنی د دې کوم چې صحابه کرام چې کوم دی هغه ایمان راوړی دی څنګه چې هغه زندگی تیر کړې ده
نو هغه شانتي زندگی دا به تاسو تیروي. نو زمونږ د پاره معیار حق جوړ کړی دی. بل په قرآن مجید کې کتا سو وګورئ جی، نو قرآن مجید د صحابه کرامو د صفاتونو چې کوم دی هغه ډک دی. یعنی الله پاک مونږ ته دا وایي چې کتا سو اتباع کوئ نو صحابه کرامو چې کوم ټولګی دی د هغې اتباع وکړئ. نو صحابه کرام چې کوم دي دا څوک دي؟ نو دا هغه ټولګی دی، هغه مقدس خلق دی چې کوم د الله نبی دا هغه موجود دی او په هغه باندې ایمان راوړی دی او الله نبی چې کوم دی هغه لیدلی دی، د هغه په صحبت کې چې کوم دی هغه وخت تیر کړی دی. نو دا چې کوم دی د صحابه کرامو ټولګی دی جی. او صحابه کرام چې کوم دی دا الله پاک اسې معیار حق نه دي ګرځولي، بلکې د دې یو صحابي د هغې چې موږ زندګۍ وګورو، یقینا الله پاک هغه واقعي چې معیار حق دی وګرځولي، نو اسې نه دي ګرځولي. د دې کردار که وګورئ، د دې چې کوم دی اخلاقیات وګورئ، نو د هغې کې موږ ته ډېر وسیع او ډېر غټ چې کوم دی هغه موږ ته ډېر یعنی سبق موږ ته میلاویږي په دې باندې چې یاره دا زندګي که تېرول غواړي نو د دیو په شانتې تېرول غواړي. که یو انسان د چا اتباع کول غواړي نو هلته دغه صرف او صرف چې کوم دی هغه صحابه کرام دي. نو صحابه کرام چې کوم دی الله پاک دا مغفور یعنی بخلی شوي دیو ګرځولي دي. الله پاک دیو نه چې کوم دی چې اصل د مؤمن د پاره د کامیابی چیز دی هغه دی رضی الله عنهم، یعنی الله پاک د ناراضي شي، الله پاک د نه خوشاله شي. نو دا هغه ټولګی دی چې دیو نه الله خوشاله شوی دی او الله پاک د دیو صفات په قرآن کې ذکر کړي د دغه د پاره دي چې د دې اتباع وکړي. او بلکې الله په قرآن کې فرمایي چې که پرس که تاسو د صحابه کرام نه علاوه د بل چا اتباع وکړه ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم، بیا جنت نشته، بیا به جهنم ته تاسو ځئ. نو صحابه کرام چې کوم دی یو مقدس خلق تیر شوی دی او د دیو هغه اخلاقیات، د دیو هغه کردار دا یو انتهایی ضروری چیز دی. زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو دا چې کوم دی د سلسله چې کوم دی هغه شروع کړې ده او زمونږ استاد محترم حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب به یو خبره کوله جی، فرمایل به ویل چې هر مسلمان نه دا پکار دا دي که نه چې سبق یې ویلی نو په خپله د یو صحابي د ورځې یو صحابي د خامخا ګوري، د هغې زندګي دی ګوري، او که سبق یې نه ویلی نو بل څه داسې ترتیب دی جوړ کړي چې د بل انسان نه اوري، یو عالم نه یو بل نه چې یاره زه به یو صحابي دا د روزانه چې په بنیاد باندې به چې کوم دی هغه ګورم. او اوس خو لا پکې دا ښایسته خبره دا وشوه چې تاسو پکې یو سلسله شروع کړې ده او د پښتو په ژبه کې چې که انسان وغواړي نو دا یو صحابي دا د ورځې یو چې اوري نو دې سره جی ایمان مضبوطیږي، د دې سره چې کوم د ایمان لا حلاوت چې کوم دی هغه میلاویږي، په دې سره چې کوم دی جذبې چې کوم دی د ایمان چې کوم دی هغه سیوا کیږي. دا ډیره ښکلې خبره ده چې تاسو دا یو سلسله شروع کړې ده، بلکې هر مسلمان له پکار دا دي چې په صحابه کرامو باندې هغه د هغې د سیرت نه، د هغې د خپل د اکابرو د مشرانو د سیرت نه او د هغې د زندګیو نه خبر شي، نو چې خبر شي نو هغه شانتې عمل به چې کوم دی هغه به هم راشي. جی بالکل مفتی صاحب تاسو ډېر بهترین شان کې چې دی هغه وفرمایل چې روزانه په بنیاد باندې موږ له سټډي پکار ده د خپلو سترو صحابه کرامو ژوند چې دی هغه کتل پکار دي. مفتی صاحب مبارک نن چې کوم موږ سره ستر صحابي رسول مبارک ته حضرت سیدنا حاتب رضی الله تعالی عنہ مبارک واړم چې ردی پورا نام نسب او قبیله باندې تاسو خبره ترو کې چې زمونږ کتون کې خویان دیرونه چې دی هغه دینا خبردار شي چې زمونږ دا صحابي رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سو کو د دې نام او نسب پورا د والد محترم سنمو او د دې خاندان په اړه باندې هم تاسو موږ له بریفینګ راکې. جی حاجی نن چې دی په کم صحابي باندې چې موږ خبره کوو حضرت حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه، دا ډېر عجیب صحابي دی، ډېر عجیب صحابي دی او الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو دا ناسته او دا اورېدونکو ده الله پاک دې د دې صحابي الله دې د دې رفاقت موږ ته نصیب کړي د دې په برکت سره. جی نو دا ډېر ښکلی او عجیب صحابي دی، ډېر عجیب صحابي دی. نو دا چې دی حاتب د دې خپل نوم جی حاتب حاط الف طا با حاتب دا د خپل نوم دی جی او کنیت چې کوم دی ابو محمد یا ابو عبد الله د کوم کنیت دا چې د کوم زوی یا د پلار په نوم باندې سره یادېږي نو دته به خلکو بیا ابو عبد الله به متوي ابو عبد الله یا به ابو محمد چې کوم دی هغه به ورته وایي.
او د دې د والد صاحب نوم چې کوم دی ابو بلتع دا چې کوم دی دا هغه د کونیت باندې هغه مشهور دا د پلار نوم دی. خو دا اصل کې چې کوم دی جی دا اصل کې دا د یمن د سره د تعلق ساتي دی او د یمن نه چې کوم دی بیا د هجرت کړی دی مکې ته. اوس مکې ته د هجرت چې کوونو یا خو وایي چې د دې د مکې د خلکو سره یو دوستانه ماحول یا د قبیلې په سطح باندې خپل تر باندې د دو سره یو دوستانه تعلق او دغه تعلق په بنیاد باندې دا د هغه یمن نه مکې مکرمه ته راغلی دی او چې مکې مکرمه ته راغی نو دلته چې کوم دی په دې مکه مکرمه کې قبیله بنو اسد ورته وایي نو دا هغه سره چې کوم دی هغه دوستانه ماحول او په هغه کې چې کوم دی ایام جاهلیت کې دی ورسره دغلته بیا اوسېدو او په یمن کې دی د قحطان قبیله ورته وایي نو د هغې سره وایي چې تعلق ساتي او بعضې وایي چې نه دی د لخمي قبیلې څخه بنو لخم لخمی صاحب دی دا او د بنو لخم سره چې کوم دی تعلق ساتي. نو دا د دې هغه تعلق اصل کې د یمن سره دی او بیا دا وروسته په دغه ایام جاهلیت دا کوم وخت نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې دغه کوم ټیم چې دی دا راغلی دی جی د مکې مکرمې ته او بیا دغلته وخت تېر کړی دی. جی مفتی صاحب مبارک دا دروند صحابي رسول مبارک چېرته مونږ سټډي کوو مونږ ګورو نو زمونږ ذهن ته خامخا د انسان سټرکچر سیرت مبارک هم راځي صورت مبارک هم راځي. څه به وایي د دې حلیې مبارکې حوالې سره چې دې حلیه مبارکه څنګه وه؟ او جی دا داسې ده جی چې ماشاءالله علما کرامو جی یو څیز هم نه دی پرېښودی او په هر شي باندې چې کوم دی هغه د یو صحابي او بلکې چې څومره محدثین تیر شوي دي د دې ټولو حالاتو د دې واقعات لیکلي الله دې دغو له ډېر اجر ورکړي چې موږ ته دا خبرې را رسولي دي. نو د حلیې په مبارک د ده په باره کې راځي طبقات ابن سعد یو کتاب دی په هغه کې لیکي چې د دې داسې موزون ښایسته اندامونه وو یعنی هر اندام یې داسې په طریقه باندې و نه ډېر اوږد نه ډېر لنډ ډېر برابر ښایسته چهرې والا انسان و جي دا ښایسته خوبصورت او ډېر زیات او دومره پورې هغو دیو ته کتلي او دونه خبرې کړي دي جي چې د دیو دا ګوتې مبارک چې کوم وي دا وایي داسې ښه طاقتورې پیړې ګوتې وي او مطلب دا دی چې لاسونه چې کوم دی هغه غټ غټ لاسونه تندرست مزیدار که نه جي او یو ډېر مزیدار او خوبصورت چهرې والا او طاقتور داسې و او وایي چې دا قد نه ډېر اوږد نه نو دا یمن د علاقې نه راغلی نو هغو بس داسې انداز کې دي نو دا په قد کې بس داسې عام قد یو ډېر زیات اوږد چې کوم دی هغه نو داسې به معلومېده چې دا وړوکی قد والا دی دا د هغه یو چهرې او د هغه دغه و نو ډېر ښکلی صحابي الله پاک وله مفتي محترم بل دا به راته وایي چې هر یو شخصیت که صحابه کرام دي نو زمونږ د سر ګلونه دي لیکن بعضې صحابه کرام داسې وو چې هغې د نبی علیه صلات وسلام مبارک څنګه د نبوت اعلان وکړو نو څه صحابه کرام داسې وو چې هغه ابتدایي مسلمانان شوي او څه صحابه کرام داسې وو چې هغه پس د اسلام د خورېدو نه پس چې دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو چې کوم ګڼ شمېر و د هغې نه پس بیا اسلام ته راتګ کړی دی. د دې د زندګۍ په اړه باندې به تاسو څه وایئ چې دا صحابي رسول مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ابتدا د اسلام کې راغلی دی که مؤخر راغلی دی وروستو تاخیر سره راغلی دی د دې اسلام څنګه راوړی دی او په کومه طریقې سره چې دوی مسلمان شوي دي جی ښه څنګه چې ما وویل جی چې دی د یمن نه چې کوم دی ایام جاهلیت کې مکې ته راغلی دی نو چونکې نبي علیه صلات وسلام هغه په مکه کې بیا د خپل نبوت چې کوم دی هغه اعلان یې وکړو نو چې اعلان یې وکړو نو دا د هغې خوش نصیبو هغه د مسلمانانو نه دی هغه صحابه کرامو نه دی چې دیو چې دی د هجرت نه مخکې په مکه مکرمه کې په اولینو خلکو کې دا دی چې د ایمان جی راوړی دی او په نبی علیه صلات وسلام باندې دی په هغه وخت کې د ابتدا نه چې کوم دی هغه اسلام راوړی دی او چې څونه سختې دي هغه ټولې په تاسو ته پته ده چې په مکه کې څونه سختې تېرې شوي دي په اسلام او په مسلمانانو باندې نو دې ټولو سره دی ښه کلک په نبي علیه صلات وسلام نه د ابتدا نه ولاړ لرو دی د ایمان او اسلام دا په اولو کې راوړی دی او دا په هغه سابقین اولینو کې چې کوم دی دا شامل دی جی ماشاءالله. مفتی صاحب محترم چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مینې محبت اظهار وشي چېرته د هغې د مینې مقام راشي نو صحابه کرامو د دین د سربلندۍ دپاره
د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ناموس لپاره هغې خپل ځانونه قربان کړي دي، خپل سرونه قربان کړي دي، خپل بچي چې دی یتیمانان کړي دي، خپلې بیبیانې کونډې کړي دي، او هغې دې ته نه دي کتلې چې دا کم حالت دی، زما ځان هم تلی شي، قرباني دی شي، ډېر کم چانسز د هغې د بچ کېدو به و، ډېر زیات به د هغې د شهادت و. نو دغه رنګ هر یو صحابي مبارک خپل ځان خپله سینه مخکې کړې ده. شاعر وایي چې ادر آستم گر هنر آزما تو تیر آزما هم جگر آزما. نو دغه هغه اشخاصو چې هغې خپلې سینې مبارکې وړاندې کړې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د شان دپاره، د دین اسلام د سربلندۍ دپاره. څه به وایي د دې د غزواتو په اړه باندې چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره شانه بشانه هغه ولاړ دي، کلک ولاړ دي، او د هغې دپاره چې دی او د دین اسلام د سربلندۍ دپاره خپل ځان مخکې کوي. د هغې د غزواتو شرکت په اړه باندې به څه ویل غواړئ؟ نو بس جی دا چې دا چې دی خو د ابتدا نه په اسلام کې دا داخل شوی دی، نو دی له الله پاک داسې شرف ورکړی دی چې کوم ځای کومه غزوه ده، نو په هره غزوه کې که غزوه بدر دی په هغې کې شامل دی، که غزوه احد دی په هغې کې شامل دی، که غزوه خندق دی په هغې کې شامل دی، که صلح حدیبیه ده په هغې کې شامل دی، که فتح مکه ده. غرض چې د دې دا هغه صحابي دی چې دی هغه قربانیانې د اسلام دپاره ورکړي دي چې په هر غزوی کې دا چې کوم دی دا شامل دی. او په بدري صحابي دی په بدر کې به دې باندې به انشاءالله خبره زه مزید کومم چې په بدر کې چې کوم دی دا شامل شوی دی او الله پاک دله په دې وجه باندې څه ورکړي دي. نو په بدر کې هم دا شامل شوی، په احد کې، نو په یو جنگ داسې نه دی تیر شوی چې وایي دی پکې هغې کې شرکت نه دی کړی. نو په هره معرکه کې او نبی علیه صلات وسلام چې کلم حق کړی دی، که د جهاد غږ یې کړی دی، که د مال د ورکولو غږ یې کړی دی، که پرس کا د بلې څه قربانۍ غږ یې کړی دی، که د هجرت خبره یې کړې د اسلام کې چې تاسو د مکې نه مدینې ته چې کوم دی هغه هجرت وکړي، نو په هجرت کې هم دا دی. او دا هغه صحابهونه دی چې څومره چې په اسلام موږ چې د نبی علیه صلات وسلام زندګي نو د مکي د ورنواله تر د مدینې او د رحلته پورې څومره سخت چې تاسو اورئ او اورېدلي هم دي، ټولې سختې چې کوم دی دا حضرت حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه تېرې کړي دي. نو د دې نه دا معلومیږي چې نبی علیه صلات وسلام سره د اسلام سره د څونه محبت او چې کوم دی د یو قسمه هغه د قربانۍ نه د دریغ نه دی کړی، ډېره لوی قرباني چې کوم دی هغه ورکړې دی. مفتي صاحب محترم، تاسو د هجرت په اړه باندې تذکره وکړه. یقینا ډېرو صحابه کرامو خپل مسکنونه پرېښي دي، خپل باغات یې پرېښي دي، خپل ودان کورونه چې دی هغه ویران کړي دي او تللي دي، هجرت یې کړی دی. نو که چېرته د هجرت حالات راشي، چېرته د هجرت واقعات راشي، د دې د زندګۍ تذکره به تاسو څنګه انداز کې کوئ چې دې څنګه چې دی مدینې شریفې ته څنګه هجرت کړی وي؟ او چې د هجرت د اورېدونکي د ټول واوري چې د هجرت کله جی حکم راغی، نو دا هجرت کول ډېر یو مشکل او ډېر سخت ګران کار و جی چې مکه پرېږده او مدینې ته لاړ شه. او دا حکم چې کله راتو نو بالکل دا د خبرې دا اجازت چاته نه و چې هجرت په نه کوي، بلکې هجرت چې کوم دی مکمل داسې فرض و چې دا به دې نو کړی، نو هغه به د اسلام هغه کس به هم نه شمارو چې دا څنګه هجرت تو څنګه دی کړی، خو یو انتهایي یو ګران کارو. نو بیا چې کوم دی هغه د هغې ځینه چې کوم دی هجرت چې کوم دی هغه وکړو او د سره خپل غلام چې کوم مدینې ته دی ځي، نو د غلام دی جي حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د غلام دی او هغه سره همراه کېږي او دی یوازې په یوازې باندې د مکې نه مدینې ته چې کوم دی هغه هجرت کوي. بیا چې کله مدینې ته دی ولاړو، نو هلته چې کوم دی دا حضرت منذر بن محمد انصاري رضی الله تعالی عنه د هغې دغه کېږي، دا میلمه کېږي او هغه څه چې کوم دی هغه له میلمستیا کوي. او بیا که تاسو ته پته بیا دلته د نبي علیه صلات وسلام به مواخات قایمول، یو به د بل رور کوو. نو بیا چې په مدینه کې دی کله و، نو دی د خالد بن رخیله رضی الله تعالی عنه چې کوم دی د هغه دا مواخات ورسره د هغې ورسره شوي دي. نو دی په مدینه کې بیا دغه شانتې د هجرت دا واقعه چې کوم دی د دغه شان دا، خو دته ګرانه خبره دا وه چې د کوم رشته دار دي نو هغه ټول په ټوله باندې په مکه کې پاتې شوي دي. نو دته خپل رشته داران
د پریخودي دي او د چې کم د هجرت کړي دي نو د دې یو امتیازي دغه دا راځي چې دا یو صحابي د چې کم د ټول رشتہ داران چې کم دي دا په مکه کې پاتې شو او د یوازې په مدینه کې وو د باندې په مخکې خبره ز کوم چې کله دا خط متعلق خبره راشي نو زه به تاسو ته پای باندې دغه کوم چې بیا تمهید ودا کې خو د شو شي بیا د ولې دا خط الته ولې لیږه دا خبره سامعين یاد ساتي. مفتی صاحب دا راته ووایه چې د دې څه فضایل دي څه فضیلتونه دي داسې خاص صفات دي د دې اخلاق هم چونکې ډېر بهترین نو غواړم چې د دې اخلاقو په اړه باندې هم خبره وشي د دې خاص صفات هم موږ ته بیان کې څه فضایل دي د هر یو شخصیت داسې خاص فضایل وي غواړم چې پر درې وانو سرخطونه مې ستاسو وړاندې کېښودل چې د هغې فضیلت هم راته ووایې او خاص صفات هم راته ووایې او دغه رنګ د هغې اخلاق مبارکه چې کوم دي هغه راته ووایې. الله اکبر ډېر ښکلی سوال مو کو جي دا فضیلت نو دیر په قرآن کې الله پاک فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دا هغه صحابي دي چې والسابقون الاولون کې چې کوم دي دا شامل دي دا هغه اول صحابو کې دي چې اسلامي مولا وړي دي او هجرت چې کوم دي هغه کړي دي او دته چې کوم دي دا شرف حاصل لې چې رضي الله عنهم ورضوا عنه دنه الله راضي دي الله دنه راضي دي الله ناراضي الله دې ناراضي دا شرف دې صحابي ته چې کوم دی. یعنی مفتی صاحب معلومه دا شوه تاسو خبره معذرت سره کټ کوم یعنی دا خبره شوه چې الله د چا ناراضي شي نو بس دغه د پاره بیا په جهان کې څه پکار دي بس دا خو ډېره لویه مرتبه شوه جی ډېره لوی مرتبه ده جی او بیا د دې صحابي په خصوصي خبره کو جی خصوصي خبره اول به عمومي ته بیان کوم بیا ته خصوصي جی ضرور عمومي دغه یو خدغه شو دویمه دا چې په صلح حدیبیه کې چې کم دی دا موجود دی التم د دې ته دا شرف حاصل لې چې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره هغه صلح حدیبیه په وخت کې چې کم دی دا حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ هغه موجود دی د نبی رسول الله والسلام سره چې کم دی هغه دغه کړی دی بل د په دغه کې دا هم راځي جی چې دی هغه د اخلاق خبره تاسو وکړه نو ډېر وفادار دی وفادار ډېر زیات او خاص کر رشتہ دارانو باندې چې دا کم خفه کېدو انتهایی به د خپل رشتہ دارانو او د خپل خپلوانو به ډېر زیات به خیال ساتو او په دې سیس کې دغه خو د مزاج نه لګ معمولی شانتي سخت خو د په مزاج څوک نه پویا الله پاک د په مزاج باندې پوهو ځکه چې دلته یو غلام وي د چرته غلام ته بجات فقار شو یا خبره وته کړو نو خار غلامان خو چې دغه ونتي نو هغه چرته بیا راغ نبی له صلوات والسلام ته ویل چې دا ګوره ما سره دسی وکړو نو هغه ورته نبی له صلوات والسلام ورته او فرمایل ویلنا دا چې دا جنتی دی عاتب بن ابي بلتع رضی الله عنه دا جنتی دی ولدا ته پته نشته دی چې دا په صلح حدیبیه کې موجود دا خط موقع چې رااله په هغې کې نبی علیه صلات وسلام ورته دا بدري صحابي دی ده ته یې ویلی شوي چې دی څه کوي چې د الله بخلی دی ګویا کې موږ د دې خصوصي په خبرو کې دا بیانولی شو چې دا هغه صحابي دی چې د الله د نبي په خوله مبارک باندې د جنتي کېدو او د الله پاک د بخنې د دې شهادت چې کوم دی زموږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه مبارک په خوله مبارک باندې چې کوم دی د دې هغه گوايان راغلي دي نو په قران کې د خبر رااله چې دا په سابقون اولون کې دي او په لقد رضي الله عنهم التم پکراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو پیری د لپاره دا الفاظ مبارک ویلي دي چې دا چې کم دی الله بخلې دی او دا چې کم دی د باطن چې کم دی هغه پاک دی دا د دې لوی فضیلت او دغه وجي جی ماشاءاللہ بالکل مفتی صاحب محترم انشاءاللہ تعالی تاسو سره زمونږه گفتگو جاری وي محترم کتونکو موږ سره ستر عالم دین مفتی ډاکټر ریاض الرحمن عثماني صاحب هغه موږ سره ټلیفون لاین باندې دي نن چې کوم زمونږه ستر صحابي رسول مبارک په سیرت باندې خبره تر روانه ده د حضرت سیدنا حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ مبارک په شان باندې زمونږه خبره تر روانه دي محترم کتونکو انشاءاللہ مزید خبره به هم جاری وي موږ سره وخت شوی دی وړې غونډې دمه طرف ته زو چرته کې مزه موږ سره
جی قدرمنو کتونکو پروګرام کې ځلې بیا ستړي مشو هر کله زموږ تاسو ملګرتیا به ان شاء الله جاری او ساري وي. محترم زموږ د ستر صحابي رسول مبارک د جناب حضرت سیدنا حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ مبارک په سیرت باندې خبره ترې روانې دي. موږ سره ستر عالم دین مفتی ډاکټر ریاض الرحمن عثماني صاحب ټلیفون لاین باندې موجود دي. مفتی صاحب محترم زما بلا پښتنه داوی چونکه تاسو ردی د فضایل په اړه باندې ډېر بهترین انداز کې گفتگو فرمایله د دې خاص صفات او تاسو د عموي چې د غیر لپاره د نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک په زبان اطهر مبارک باندې دا کلمات راغلي چې دا جنتی دي. د دې داسې نور کارنامې د دې داسې نور چې کوم صلاحیتونه په دې کې موجود وو غواړم چې په هغې باندې هم تفصیلي خبره وکړي. ماشاءالله چې ښکلی سوال مو وکړو. واقعي ده چې حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا د داسې صفاتو مالک صحابي دی چې ټول صحابه ډېر لوی دي خو د هر یو صحابي چې واخلي نو الله پاک ولا عجیب صفات ول ورکړي. اسې معیار حق دی نه دي ګرځولې شي. اسې دا نه دی ویلي چې فبأيهم اقتديتم اهتديتم چې په کوم پسې مور پسې شوي نو هغه به چې کوم دی هدایت او سیده لارې ته طرف ته به دي بوزي. نو الله پاک په ده کې داسې صفات یې ښودي خاص کر جي دی چې کله دا کتونکي دی زما دا خبره په غور سره واوري ځکه چې دا زمونږ خصوصي د یو صحابي باره کې چې دی د یو صحابي په باره کې چې ته واورې دې سره ایمان داسې تازه شي زه چې اوس لګیا یم نو رښتیا هم ډېر په هغه زما جذبات راوچتېږي چې دا صحابه چې اورېدم بس زه کله ویم یاره زه مدرسه کې یا په هغه کې زه به دا به څنګه وشي ملګرو ته مې ویل چې یاره یو صحابي موږ روزانه چې کوم دی هغه داسې ترتیب سړی جوړ کړي او هغه اوري. بهرحال تاسو د کارنامو په باره کې ویل نو داسې چل وشو جي چې د غزوه حدیبیه چې کله وه نو په هغې نه چې واپس نبي علیه صلات وسلام کله راغې نو نبي علیه صلات وسلام تاسو ته دې پته چې خطوط یې چې کوم دی هغه ولېږل یو ملک ته بل ملک ته او بادشاهانو ته چې کوم دی هغه خطوط ولېږل. نو حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ د مصر چې کوم والیو مقوقس تا غنمو نو هغه ته چې کوم دی دا ولېږو او نبي علیه صلات وسلام ورته خپل خط مبارک ورکو او خط مبارک چې کله ورکو نو دی روان شو. اوس دا واقعا یعنی مقوقس بادشاه دی دلته دا صحابي دی او صحابه کرام مبارک او خسته حال صحابه لیکن د جرأت نه ډکو او دلته اوس بادشاه ته د هغې دربار ته ورځې او د مصر چې کوم دی فرعونیان غټ فرعونیان چې کوم دی تیر شوي دي او قبطیان دا خو د هغو ظلمونه او ستم چې کوم دی هغه مشهور نو داسې یو بادشاه دربار ته ورتلل بیا د اسلام هغه خبره ورته کول په داسې انداز باندې چې هغه هلته یو بادشاه هم دی او اوس ورته خبره ورته په حکمت سره هم کول غواړي او په جرأت سره هم کول واقعي دا ډېر غټ مبلغ غواړي. نو دی چې دا کار په کوم احسنه طریقې سره کړی دی که نه هغه د اورېدو قابل دی. حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ چې کله مصر ته ورسېده نو د نبي علیه صلات وسلام خط مبارک ورسره او دی دربار ته ورننوتو. دربار ته چې ورننوتو نو ډایرکټ چې کوم دی اوس دلته یو خبره دلته اوس بعضې خبره انسان په جرأت سره وکړي هلته به خبره جرأت هم پکار دی پکې او هلته حکمت هم پکار دی. نو اوس دا دواړه څیزونه انسان په دې کې لږ دغه کېږي چې یاره هلته به جرأت انداز کې نو چېرته د حکمت خلاف نشي او که حکمت کې نو په هغې کې کوم د جرأت ته رانه ولې نو بیا هغه ستا خبره څه مني چې یاره دا به د دې خبره زه ولې ومنمه. نو دواړه خبرې وي نو په دې دواړو خبرو رایوځای کول انتهایي مشکل دی خو لیکن الله پاک دله داسې صفت ورکړی څنګه چې ورننوتو جي دی ورته وایي یو خبره یاد ساته چې دلته ستانه مخکې یو بادشاه تېر کړی فرعون یې ورته یادوه نو هغه خو د ربوبیت دعوې کړې وي د هغه بادشاهت هم ډېر و هغه چې کوم دی 400 کاله د هغه په سر باندې تش درد هم نه دی راغلی یو غټ او یو فرعون یې ورته یادوه چې هغه خو ټول ته معلوم دی چې څنګه بادشاه تېر شوی دی نو هغه هم چې کوم دی الله نیست و نابود کو نو دا یې ورته په جرأت سره دا خبره وکړه او دا اوس مې ته د پیغمبر علیه صلات وسلام دغه راوړی دی خط مې راوړی دی دا پیغمبر تاسو ومنئ. ور جرأت خبره مو کړه نو مقوقس بادشاه ورته وایي دغه دی دا مونږ خو یو مذهب منو او ستا مذهب چې کوم دی منو نو چې بل ښه مذهبي نو هغه به مونږ منو ستا په مذهب کې څه دي. اوس دلته د حکمت نه یې کار واغستو اوس یو داسې خبره کول چې هغه د دیو د خبرې ته راغیب شي او دا چې دا نصارا یعنی
نصرانیانو نصارا ته دا خبره وکړه چې ګوره زمونږ او د حکمت اوسې حکمت را واغستو چې زمونږ او ستاسو چې کوم دی هغه دین چې کوم دی هغه یعنی هغه دغه چې دی هغه زمونږ سره یو دی هغه زمونږ چې کوم خبرې یو څو خبرې چې کوم دی هغه زمونږ یو ځای دي یو شان دي نو موږ به هغه یو شان خبرې راواخلو او هغې ته به سوچ وکړو ویل څنګه یو شان دي وایي ګوره عیسی علیه السلام راغلی او که نه راغلی ویل او عیسی علیه السلام راغلی و عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه راغی نو سی ویلو یهودیانو ته چې ما من ایمان راوړی هغه ایمان را نه وړو که نه ویلې دقه شانتې دا پیغمبر علیه السلام راغلی دی او اوس موږ ته وایي چې ایمان دقه شانتې تاسو راوړئ نو ګوره موږ خبرې ویل یو شان دي ښه نو زه ویل ته داسې کار وکړه ته یو 2-3 ورځې صبر وکړه او انتهایی د هغې ډېر اکرام هم وکړو او خلکو ته دغه ته ویل خپل نوکرانو ته چې داسې کار وکړي چې تاسو د ډېر انتهایی زیات خیال وساتئ او هغه خط یې راواغستو هغې چې کوم دی ډېر په ښایسته انداز باندې کېښودو بیا یې دا راوغوښتو په 3 ورځو کې دا اوس سوچ کوي چې د ده نه څه سوال وکړم نو دې نه سوال کوي وایي دا راته ووایه چې تا ما ته ویل چې د قریش مکه چې کوم دی هغه د دغه نه راویستو د خپل مکې نه چې کوم دی هغه ویستو نو چې دا پیغمبرو نو پیغمبر له پکار و چې دعا یې کړې وې د دې خلاف کنه پیغمبر له پکار و چې د دې خلاف دعا کړې خدای به نيستو نابود کړې وې الله پاک نو دا دې ته چې کوم دې خلاف دعا ولې ونه کړه جی دې خلاف دعا ولې ونه کړه نو په دې وخت کې یو جواب ورکولو داسې مسکت جواب ورکولو نو الله پاک ډېر حکیم او دانا الله ول صلاحیتونه ورکړو دې ورته وایي دا راته ووایه چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر و که نه تی منې وایي او زه یې منم چې د الله پیغمبر و وایي هغه چې هغه یهودیانو راغسته او په صلیب باندې اوچتوو او پانسي کوئ نو دا راته ووایه چې هلته عیسی علیه السلام ولې خیرې نه کولې بس هغه چوپ شولي یې ویله دا خبره خو ستا ټیک ده چې پیغمبرانو له الله یو لوی اخلاق ورکړي یو لوی حوصله ورکړي اولو العزم چې کوم دی هغه خلک دي هغه خپل قوم ته خپل امت ته چې کوم دی داسې एकदम خیري چرته نه کوي او هغه ډېر د صبر نه چې کوم دی کارلي ویل هم دقه خبره په هغې کې ده نو دی ورته وایي یاره جي وایي ډېر هوښیار سړی ډېر حکیم سړی الله دله ډېر حکمت درکړی دی او د کوم انسان د طرفه چې ته راغلی که نه نو هغه هم ډېر لوی حکیم دی ډېر لوی حکیم او دانا دی نو تاسو اوس دې ته وګورئ چې دې په کوم انداز باندې هغه خبره وکړه د جرأت انداز هم اختیار کو او بیا د حکمت سره هم خبره وکړه د دین ته یې د هغې هغه توجه چې کوم دی هغه یې راواړوله او بیا چې کله د هغه پسې سوالاتو د هغه سوالاتو چې کوم دی یو بهترین چې کوم دی هغه جوابات ورکړو نو دې نه دا معلومیږي چې مبلغ که تبلیغ څوک زده کوي او خاص کر بیا داسې لوی غټ خلکو ته نو حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه که په دې مکالمه باندې موږ سوچ فکر وکړو نو ډېرې غټې خبرې چې کوم دی ډېرې غټې مسایل او د تبلیغ متعلق دا موږ چې کوم دی رایستی شو بهرحال هلته چې دی لاړو نو ورته ویل بیا ډېر په ډېر احترام او په دغه باندې موږ په دې سوچ وکړو او ډېر په احترام او په عزت یې دا رخصت کو او جی بیا ورله چې کوم دی هغه تاسو به اورېدلي د نبي علیه صلات وسلام یو قچر او هغه چې کوم دی دلدل نومې و اورېدلي هم دي که نه جي دغه شانتې د هغې هغه دغه چې دی د یو خر و په هغې باندې سورلي نه یعفور نومې و دا قچر دا خر چې کوم هغه باندې نبي علیه السلام سورلي به کوله نو دغه شو او ورسره ماریا قبطیه رضی الله تعالی زمونږ مور دا یې ورله یعنې دا هغه وخت کې د هغه سره کنیزه او دغه وه د لونډۍ وه نو وینځه وه او دا یې چې کوم دی په غټه تحفې جبه وه هغې ورله راولېږله او 1000 دینار چې کوم دی په تحفه کې نبي علیه صلات وسلام نه راولېږل نو دې دا تبلیغ او دا کارنامه په داسې انداز باندې وکړه چې یو بهترین انداز باندې د دغې وجه وه دا خو یوه کارنامه بیا چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وخت راځي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا چې کوم دی هغه مقوقس بادشاه ته چې کوم دی هغه لیږي نو د دې په وساطت سره بیا دونه بهترین انداز کې بیا دا کارم انجامي او پوره کوي چې هلته لاړ نو ورسره معاهده وکړه
او د عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ د وخت پورې چې په مصر باندې هغه حمله نه وکړي دا هغه وخت پورې چې کم دی د دوه مسلمانانو او د دیو په منځ کې چې کم دی معاهده او د معاهدې په وجه باندې به جنگ بندي چې کم دی هغه شوی و. نو مسلمانانو چې کم دی په امن کې مو نورو غزواتو ته او نورو جنگونو ته چې کم دی هغه مخه وه. نو دا د دې ډېر لوی کارنامې دي چې یو د نبي علیه السلام په وخت کې هم دغه کړې ده او بیا بله کارنامه چې کم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو سفارتي یو بهترین انداز که څوک سفارت زده کول غواړي نو د حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه نه زده کی. که څوک یو بل بادشاه ته یو مشر او غټ سړی ته تبلیغ کول غواړي نو دا صحابي دی چې دا په دې کې زمونږ لوی پیشوا چې کم دی هغه ګرځېدی شي. نو لوی کارنامې دي غزوات د کړي دي او دغه شانتي دا سفارتي چې کم غټ دغه دي دا د کړي دي. دا ډېر لوی صحابي و او هغه باچا ورته وایي تاسو ته ما ویل باقوقس باچا ورته وایي ته ډېر حکیم وي ډېر دانای. نو الله پاک دل چې کم دی دا صلاحیتونه ورکړو چې دا ډېر لوی هوښیار او ښکلی صحابي وي. جی مفتی صاحب محترم تاسو د خط تذکره هم وکړه غواړم چې په دا باندې هم گفتگو کې چې د دې د خط د مکې طرف نه چې کوم خط لیکلی شوی دغه واقعه هم تاسو ذکر کړئ. ښه اوس دغې طرف ته راځو. دې صحابي په باره کې دا دغه راځي چې 8 هجري وجي. نو صلح حدیبیه خو وشوه. په صلح حدیبیه کې چې کوم دی هغه دا خبره دغه شوه چې جنگ بندي به دا وي. نو د هغې کم صلح حدیبیه کې کم صلح وشو او کم خبرې وشوې نو کفار مکه د هغې هېڅ قسمه لکه فاسداري ونه کړه. بس نبی علیه الصلاة والسلام چې دی هغه د جنگ هغه اعلان شروع کو او د جنگ چې کم دی هغه د تیارۍ شروع کړي. خو دا خبره په راز کې وساتله چې چېرته هغو ته پته ونه لګي کفار مکه ته چې کم دی پته ونه لګي او موږ به چې کم دی تیاری کړی نو موږ به چې کم دی مکمل تیار یو او اوس چې کم دی اوس فتح مکه ضروري ده. حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی تاسو تمام مخکې د دې دغه ویلو چې دا داسې صحابي دی چې دی د خپل رشته دارانو بیا ډېر زیات خیال ساتو. دی په دې مدینه کې یوازې دی او د رشته داران اهل و عیال چې کم دی هغه په مکه کې دي. نو دی سوچ وکړو چې یاره او د خدا مزاج هم دا و چې ډېر خیال به ساتو. ده ویل چې ګوره که موږ دا حمله په دیو باندې کوو او که دیو ته پته ولګي که ونه لګي داسې موږ ګټو او دا دورندیشي موږ ته معلومه شوه چې دا څونه دورندیش و او څونه دانا او حکیم حکمت والا الله ورکړی. نو دی په دې باندې پوه و چې دا که د کفار مکه ته پته هم ولګي که نه نو دا جنگ زموږ نه نشي ګټلی. نو د هغې په بنیاد باندې ډېر دغه وکړو چې یاره که اوس موږ جنګ وکړو زما ته کوم رشته داران دي نو هغه به چې کوم دی د اسلام په دشمنۍ د مسلمانانو په دشمنۍ کې به دا ټول چې کوم دی هغه قتل کي. نو دی یوې ښځې له خط ورکو او په خط کې چې کوم دی هغو ته داسې اطلاع غوندې رسېده خو په هر حال هغه اطلاع بیا هم نه رسېده. الله نبي ته چې کوم دی الله پاک وویل چې دغه شان چل شوی دی او تاسو پسې کسان ولېږئ دغه یوه ښځه ده او په پلانکي ځي کې ده په پلانکي ځي کې ورسره دا خط یې ایښودی دی ټولې نشانې چې کوم دی هغه ویلې. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه حضرت زبیر بن عمام رضی الله تعالی عنه حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه دا یې پسې ولېږل. نو هغه نه هغه خط مختصر دا چې هغه یې راواغستو. په دې کې چې کوم دی داسې وشوه چې نبي علیه الصلاة والسلام حاتب رضی الله عنه بیا راوغوښتو چې ګوره دا خط تا څنګه لیکلی دی. نو دی خو ډېر حکیم و. ای د الله رسوله زما په معامله کې تاسو لږ د جلتۍ نه کار مه زه تاسو ته عذر پیش کوم. نو ده ورته دا ټوله خبره وکړه چې داسې خبره وه. بس نبي علیه صلات والسلام ویل دا خبره عمر رضی الله عنه ویل ده چې دا کار کړی دی دا خو ټیک نه دی دا خو دې ته سزا میلاوېدل پکار دي. نبي علیه صلات والسلام په دغه وخت کې مبارک فرمایي چې نه ای عمره تا ته پته نشي دا بدري صحابي دی. او تاسو ته ما مخکې ویلو د که چا دا خیل وي د صحابه کرام چې کوم دی دا مقدس خلک دی جي. اوس که دا صرف په دې باندې بنیاد ما دغه چې ګوره د راز پاش کړی او دارې په دغې فوکس نه دی پکار. د نبي علیه السلام په دې خبره باندې فوکس پکار دی چې دا الله بخلی دی دا بدري صحابي دی ته موږ څه نشو ویلی. او بل تاسو ته دې نه مخکې ما ویل چې مسلم شریف په هغه دغه کې چې الله پاک پیغمبر ورته وایي هغه غلام راشي وایي دا چې کوم دی زما سره ظلم کړی یا داسې کړ ما ته قهر شوی دی دا به جهنم ته ځي. نبي علیه السلام بیا وفرمایل چې نه دا جنتي دی. نو 2 پیرې چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام د مغفرت او د جنت د تلو هغه پیشنګویي او دغه کړه بشارت چې کوم دی هغه ورکړی دی. نو په دې باندې فوکس پکار دی چې ګوره دا هغه صحابي دی چې
د جنت تتلو والا دی د الله پاک ارس چې کم دی هغه بخلی دی او د کم د عذر چې کم دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منودلې دی چې عذر ولا ومنو دون واغینه پس پدې کې یا څوک خبره کوي چې نه دینه دا کار شوی دی دا یا غداری کړی یا دا کړی یا دا کړی لکه بازي ګستاخ خان چې کم دی هغه د خبر کنده او په ګستاخی کې راځي ځکه چې فوکس په دغه باندې نه پکار په دې باندې پکار دی چې ګوره دته بدري صحابي ویلو دا هغه صحابي دی چې والسابقون الاولون کې دی دا هغه صحابي دی چې هغه په صلح حدیبیه کې دی لقد رضي الله دغه الفاظ پر راغلي دي نبی له صلوات والسلام د په باره کې دغه شانتی ویلی نو د عذر چې کوم دی قبول شوی دی نو دا خط مبارک سوره ممتحنه دا آیاتونه به ورسره نازل شو چې یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق به دې منه وکړه شو چې تاسو به داسې چې کوم دی هغه نه کوي او دلته په آیات باندې سره سوچ کې ایمان والای ورته ویلې نو دا هغه صحابي دی چې ما تاسو مخ کې ویل چې د مزاج لګوو سخته خو د په مزاج څوک نه پویا او د باطن داسې پاکو چې د په باطن باندې هغه بر الله پویوږي یقینا جی نو که چېرته مساله براله نو الله پاک ورته ویل چې نه دا پاک صحابي دی دا چې کوم دی دا د زړه نه بالکل پاک دی تاسو یې نه پیژنئ زه یې پیژنم نو الله پاک د طرف نه وعده ته چې کوم دی هغه دغه راغی چې نه دې ته بس نه وایي دا ډېر عجیب صحابي دی ډېر عجیب صحابي دی یقینا جی قدرمنو کتونکو ان شاء الله تعالی د مفتی صاحب سره به زمونږ گفتگو روانه وي ان سره ان شاء الله خبره تر جاري وي موږ سره وخت شوی دی وړې غونډې دمې طرف ته ځو چرته کې مزه موږ سره اوسئ جی قدرمنو کتونکو پروګرام کې ځلې بیا ستړي مشو هر کله زموږ تاسو ملګرتیا به ان شاء الله جاری او ساری موږ سره ستر عالم دین مفتی ډاکټر ریاض الرحمن عثماني صاحب هغه موږ سره ټلیفون لاین باندې موجود دي او نن چې زمونږ کم درون صحابي رسول مبارک په شان باندې خبره تر روانې دي حضرت سیدنا حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ مبارک په سیرت باندې زمونږ خبره تر روانې دي مفتی صاحب مبارک ډېر د خوندورې خبرې وکړې او ډېر بهترین انداز کې د صحابي رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مبارک موږ ته وړاندې کړ مفتی صاحب چونکې موږ سره پروګرام کې وخت ډېر کم دی ډېر شارټ دی دا ورته وایي چې د دې مبارک ذریعه معاش سو د هغې به فاینانشل چې کوم ایشوز راتلل هغه به څنګه سولف کول او څه طریقې کار وکړي ډېر زیات ښکلی سوال مو وکړو ډېر زیات ښکلی سوال مو وکړو زمونږ په ذات یو تمهیدي خبره کومه زمونږ په ذهن کې دا راځي چې دا صحابه کرام دیو به چېرته تجارت نه کوو دی به چې کوم دی د ذریعه معاش به چې کوم دی هغه د بالکل اختیارونو دا خبره داسې نه ده جي دغه وجه ده چې موږ دغه صحابه کرامو د دې د حالاتو نه نیو خبر ځکه موږ ته ډېرې خبرې راځي چې یاره دا خبره څنګه ده دا خبره څنګه ده خو که فرض که موږ دا صحابه کرام سټډي کړو د نبي علیه السلام سیرت هم سټډي کو دغه شان د صحابه کرامو سیرت هم سټډي کو نو موږ ته به په زندګۍ کې په اسلام باندې تګ انتهایی اسان شي موږ به په دې خبره دا کم موږ ته چې دا په دې ذهن کې یو ډاوټ دی یو سوال پیدا کیږي چې آیا دین به کنه دنیا به پرېږدي مطلب دا دی چې ذریعه معاش به چې کم دی هغه پرېږدي داسې نه ده دین او دنیا به دواړه روانې نو دا به څنګه روانې دا الله دا د دې صحابه کرامو نه به چې کوم دی هغه دغه کې د دې صحابي په باره کې یو عجیبه خبره دا ده د دې په باره کې راځي چې د یو ریسټورنټ وي جی د یو دکان او پاره کې مطلب هوټل ورته و ریسټورنټ ورته نه سبا ورته ریسټورنټ خو یو دکان او پاره کې به خلکو روټۍ خوړله روټۍ به پکې ورکوله یعنې ریسټورنټ چې کوم دی هغه دغه او هغه ریسټورنټ انتهایی او کامیاب ډېر غټه نفع چې کوم دی هغه به دته کېده او دا د ذریعه معاشو او په دې کې د غټه نفع هم شوې ده بیا چې کوم دی چې کله وفات کېږي دی نو تقریبا 4000 دینار نقدي دا چې کوم 4000 دینار نقدي دا ډېره زیاته غټ پیسه جوړېږي دا چې کوم دی کروڑاو روپۍ جوړېږي نو ووایي چې کروڑاو روپۍ د سره ورسوي او دی وفات شوی دی او د چې کوم دی غټ جیداد و ډېر کورونه وي نو د دې نه دا موږ ته پته لګي چې دا ذریعه معاش چې کوم دی هغه ساتل دا یو جایز طریقه ده چې ته حلال ګټې نو مطلب دا دی چې ته د صحابه کرامو چې کوم دی دغه کړي دي نو دا واقعي د دین داري خبره څوک د نه علما دي نو بل څوک دا څوک د کاروبارونو نه منې کوي خو یاره دیو به داسې کول چې کله کاروبار به کوو نو ملاوټ دیو نه دی کړی کاروبار که داس ریسټورنټ کولاو کړی دی نو هغه کثیر د چې کوم دی چا سره چې کوم دی غلط څیز په چا باندې نه دی خوړلی نو ریسټورنټ که څوک کولاوي یا بل څه شی کوي نو خبره پکې دا ده چې کوالټي
دا هغه دغه وساتي. دا نه چې داسې څیزونه هغه په معاشره کې موږ ګورو که نه جي چې هغه داسې څیزونه خرڅوي او داسې په هوټلو کې په دې څیزونو کې داسې څیزونه چې هغه د بیمارۍ سبب جوړېږي. د دې ذریعې معاش په باره کې تاسو تپوس وکړو چې یاره د معاش څه نو د باقاعده چې کوم دی هغه یو رسټورنټ و. نو موږ داسې ویلی شو چې سړی یو رسټورنټ کولاوی او دا نیت پکې وکړي چې د حاتب بن ابي بلتعه رضی الله عنه رسټورنټ و زه یې کولاوم، الله به ول اجر ورکړي، الله به ول اجر ورکړي. بالکل بالکل یقینا. مفتی صاحب مبارک بیا په اخره کې به زه دا ووایم چې د قرآن وینا ده چې کل نفس ذائقة الموت، هر چا د پاره چې دی زنده سر د پاره مرګ راتلونکی دی. دا صحابي رسول مبارک هم هغه د مرګ څادر اغوستی دی، هم د دنیا نه تللی دی. دا راته ووایه چې کم انداز کې دی وفات شوي دی او جنازه پې بیا چا کړې ده؟ نو دغه خبره ده چې هر زنده سر به چې کوم دی هغه مري، او په دې کې موږ ته دا یو تسلي ده میلاویږي چې دومره لوی صحابي چې په تمام غزواتو کې وخت تیر کړی دی او د اسلام دپاره دومره تګ و دو کړی ده او دونه محنتونه یې کړي دي او دونه دانا انسانو، نو چې دا د دنیا نه ځي که نه، یو انسان هر چاته چې وفات یا دغه راشي نو چې په دې خلکو سوچ وکړي چې دا خلک تللی دی نو دا ټول به موږ چې کوم دی هغه روان یو، نو سړي ته یو تسلي میلاو شي. او بله دا چې که دا خلک تللی دی د دې نه وروسته بیا خلک راغلی هغو دین سنبال کړی دی، نو څوک هم چې کوم دی هغه پاتې کېدونکی په دنیا کې نه دی. به هر حال دومره وخت چې تېر کړو نو دی په 30 هجرۍ کې چې کوم دی دا وفات شوی دی، په 30 هجرۍ کې. او د ده عمر په دغه ټیم کې 65 سالو، نو د 65 سال په عمر کې په 30 هجرۍ کې دی وفات شو، د دې دنیا نه چې کوم دی لاړو، نو په هغه وخت کې ډېر غټ مسلمانانو د هغه جنازه کړې ده، ډېر زیات خلک وایي د په جنازه کې، او د ده جنازه چې کوم دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا هغه پړاو کړې ده او هغه وله جنازه کړې ده او په دغه صورت باندې چې کوم دی دغه جنتونو طرف ته دی تللی دی. ډیره ډیره مننه کوم مفتی صاحب مبارک، الله کریم تاسو ته ډیر اجر عظیم نصیب وفرمایي. محترم کتونکو دا موږ سره مفتی ډاکټر ریاض الرحمن عثماني صاحب او د حضرت سیرت د حضرت سیدنا حاتب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ مبارک سیرت مبارک هغې موږ ته راوړاندې کړه. یقینا ډیر بهترین انداز کې، ډیر بهترین خوندور انداز کې هغې د صحابي مبارک هغه ژوند مبارک موږ ته د آینې شان را مخامخ کړه. الله کریم دې د دې هم ډیر عزت وکړي، الله کریم دې ته هم ډیر اجر عظیم نصیب وفرمایي، او الله کریم دې تاسو ته هم ډیر زیات اجر عظیم نصیب کړي چې تاسو د پروګرام کې موږ سره ناسته وکړه، دا تاسو واورېده، دا تاسو وکته. الله کریم دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي. د دې چې کوم سیرت و، د دې چې کومه زندګي مبارکه وه، الله کریم دې وکړي چې دغه صفات، دغه بهترین کمالات موږ په خپل ژوند کې راولو، په خپله زندګۍ کې راولو. قدرمنو کتونکو په دې سره زموږ د پروګرام وخت پای تکمیل ته ورسېده. چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. تل وی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله.